الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه أحمد. محترمو قدرمنو عزتمنو اوریدونکو، الله دې وکړي چې دغه نیکمرغه روژه مې په خیر او په عافیت سره وي، او تاسې هم ټول ښه روغ جوړ په صحت په عافیت سره یاست. زه عبدالرحمن سمیم ستاسې په خدمت کې د روژې د حفاظت د خپرونې په سلسله کې په شپږمه برخه کې حاضر یم. محترمو عزتمنو، الله جل جلاله په خپل کلام کې فرمایي: یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. ای انسانانو، تاسې ټول د الله محتاج یاست. قدرمنو، پر مسلمان چې یو بد حال راځي، پر مسلمان چې یو مشکل راځي، نو د ده مشکل کشا به څوک وي؟ الله. د ده حاجت روا به څوک وي؟ حاجت پوره کولو والا الله. د ده غم، تکلیف، مشقت، مصیبت لرې کولو والا به څوک وي؟ الله. د پریشانی و د مشکلاتو سره ایستلو والا به څوک وي؟ الله. نو محترمو قدرمنو، که چیرې موږ تاسې نن سبا پر دنیا باندې نظر واچو، سترګې وغړو، نو مسلمان څومره په مشکل کې دی، مسلمان څومره په تکلیف کې دی، مسلمان یو د بل سره څومره دسو ګریبان دي. نو دغه مسلمانانو ته پکار ده چې په دغه مبارکه میاشته کې الله ته په ژړا ژړا دعاګانې وکړي، ځکه پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي چې د روژاتي دعا نه رد کیږي، الله یې قبلوي. او دا د روژې مبارکې په میاشته کې خو الله جل جلاله و خپلو بندګانو ته متوجي وي، خپل خاص رحمتونه نازلوي، زموږ دعاګانې قبلوي. الله جل جلاله فرمایي چې څوک سته چې زما سره رحمت وغواړي، زه رحمت پرې وکړم. څوک شته چې زما سره سوال وکړي چې زه سوال قبول کړم. نو پکار دا د عزتمنو چې په دغه میاشته کې موږ تاسې د دعاګانو خصوصي اهتمام وکړو، د روژه ماتې په وخت کې، د پیشلمي د تهجدو په وخت کې، بلکې دا ټوله میاشتې هر ګړی هر ساعت مبارک دی چې هر ګړی هر ساعت د الله و دربار ته کښېنو، لاسونه و الله ته پورته کو، په ژړا ژړا د الله څخه د عزت ژوند وغواړو، د الله څخه خوشحالي وغواړو، د الله څخه د مسلمانانو په ملکونو کې امن و سکون وغواړو، د الله جل جلاله څخه د مسلمانانو په ملکونو کې سوله وغواړو. عزتمنو قدرمنو، تاسې ښه خبر یاست، داسې کور به نه وي چې هغه کور سبا د یتیمانو ژړا نه راوځي، داسې کور به نه وي چې د هغه کوره څه د تکلیفونو د مشکلاتونو اوازونه نه راوځي. د مسلمان په هر کور کې چې غارې او بغارې او نارې دي، مسلمان بازار ته روان وي، منډې پریشانه ناست وي چې زموږ زوی به ژوندی راسي او که به یو دماکه بم کې به ولاړ سي. دومره اعتبار د مسلمانانو په بازارونو کې اوس نسته چې دغه مسلمانان به د دې بازار څخه په خیر و عافیت راووځي او که په یو دماکه کې به ولاړ سي. نو په داسې پریشانه حالاتو کې مسلمانانو ته د الله و طرف ته متوجه کېدل پکار، د الله جل جلاله څخه دعاګانې غوښتل پکار دي. هغه خلک چې کم خلک په مسجدونو کې ناست دي، هغه خلک چې کم خلک عمرې ته تللي دي، په حرمین شریفینو کې ناست دي، په خاصه توګه هغه ته وایم چې د الله دپاره تاسې د خپلو ملکونو دپاره دعاګانې وکړئ، د الله دپاره د خپلو ځوانانو دپاره دعاګانې وکړئ، د الله دپاره د خپلو بندیانو دپاره دعاګانې وکړئ، د خپلو زخمیانو دپاره دعاګانې وکړئ، د الله دپاره د افغانستان، پاکستان، عراق، شام، سوریه، لیبیا، فلسطین، برما دغه مسلمانان په خپلو دعاګانو کې یاد وساتئ. چې کم ځای کې کم کونج کې مسلمانان په تکلیف وي، هغه په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. په نامه نامه باندې د هر ملک نوم اخی، په نامه نامه باندې د هر چا نوم اخی، اوږدې اوږدې دعاګانې کوئ، ورته وژاړئ و خپل رب العالمین ته، که ژړا نه درځي د ژړا چم وکړئ،
چې یا الله نور موږ د دغه پریشانیانو د دغه مشکلاتونو تاب نه لرو. یا الله تا زموږ څه غوښتنه کړې ده چې څوک شته چې زما څه دعا وغواړي زه دعا قبوله کړم. یا الله موږ لاسونه تا ته پورته کړي دي، ته دغه زموږ دعاګانې قبولې کړې، دا زموږ په ملکونو کې امن راولې، خوشحالي راولې، سوله راولې، رورولي راولې. یو مسلمان د بل مسلمان په درد دردمن کې، یو مسلمان د بل مسلمان په غم غمجن کې، یو مسلمان د بل مسلمان په تکلیف باندې پوه کړي. نو عزتمنو دا د روژې مبارکې میاشت ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خصوصي طور باندې دا ویلي دي چې په دغه میاشته کې الله جل جلاله ستاسې دعاګانې قبلوي، خاص کر د روژه ماتې په وخت کې. نو تاسې دعاګانې وغواړئ. خو افسوس موږ د روژه ماتې په وخت کې د روژه ماتې په تیاري کې لګیا یو. هغه د روژې چې کومه دعا ده هغه دعا هم راسه هېره وي، هغه مې هم نه وي زده، هغه هم راسه څه جای دا چې موږ د نورو ملکونو د نورو مسلمانانو د نورو خلکو دپاره دعاګانې کوو. د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله د روژې مبارکې میاشت راله نو رنګ به بدل سو، په لمانځه کې به زیاتوالی کوي او دعاګانې به ډېرې په عاجزي سره کولې او ویره به باندې غالبه سوله. په یو دویم روایت کې فرمایي چې د روژې مبارکې د ختمېدو پرې به بیا بستر ته تشریف نه راوړي. په یو بل حدیث کې دی چې الله جل جلاله د روژې مبارکې په میاشته کې عرش پورته کوونکو فرشتو ته حکم وفرمایي چې خپل عبادتونه پرېږدي، د روژهدارو په دعا باندې امین وایست. نو ځکه عزتمنو د ډیرو روایتونو سره د روژې مبارکې میاشتې دعا په خصوصیت سره قبلېدل معلومیږي. او دا بېشکه خبره ده چې کله د الله جل جلاله یو وعده وي او د هغه د رښتیني رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نقل سوی وي نو د هغه په پوره کېدلو کې بیا هیڅ شک و شبهه نشته. خو د دې څه وروسته بیا هم چې بعضې خلک دعا غواړي چې کم څه دی د الله څه غواړي هغه کار یې نه کېږي. نو د دې څه دا سوچ دا فکر نه دی کول پکار چې الله جل جلاله زما دعا نه که قبوله. د دعا د قبلېدلو په معنا ځان پوهول پکار. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې کله مسلمان دعا کوي بشرط دی چې د څه د ګناه دعا نه وي نو الله جل جلاله د خپل طرفه درې شانو څه یو شی ضرور ورکوي. یا به په خپله هغه شی ورکوي کم شی چې دی د الله څه غواړي، د کم څه دپاره چې د دعا غوښتې ده، یا د دې په بدل کې پر ده باندې یو مشکل را روان یو تکلیف را روان یو مصیبت را روان یو افت را روان یو تاوان یو نقصان یو ضرر پر ده باندې را روان وي، د دغه دعا په برکت چې الله ودت هغه شی خو ور نه کړي لیکن دغه تکلیف مشقت مصیبت غم درد افت د ده څه لرې کړي. که چیرې دا ونسي نو الله جل جلاله په آخرت کې د ده دپاره هغومره حصه ولیکي. یو حدیث کې راغلی دی چې د قیامت په ورځ به الله جل جلاله بنده راوغواړي، ورته وبه فرمایي چې ای زما بنده ما تا ته د دعا د غوښتلو حکم در کړی او د هغه د قبلولو وعده مې د سره کړې وله، آیا تا زما څه دعا غوښتلې وه؟ هغه به عرض وکړي چې ای الله ما ستا څه دعا غوښتلې وله. الله به ورته وفرمایي چې تا چې کومې دعا غوښتې ولې هیڅ یوه داسې دعا نه ده چې هغه د ما نه وي قبوله کړې. تا فلانۍ دعا غوښتې وله، د هغه دعا په برکت مې فلانۍ تکلیف ستا څه لرې کړي، فلانۍ مشقت مې ستا څه لرې کړي، فلانۍ افت مې ستا څه لرې کړي، فلانۍ مصیبت مې ستا څه لرې کړي. نو د هغه بدله تا ته په دنیا کې درکول سوله. او تا د فلانۍ غم د لرې کولو دعا غوښتلې وله خو د هغه دعا اثر تا ته معلوم سوی نه و، ما د هغه دعا په بدله کې فلانۍ اجر او ثواب ستا دپاره مقرر کړی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دته به د هر یوه دعا ور په یاد کول سي او د هغه په دنیا کې پوره کېدل یا په آخرت کې د هغه بدله ورته وښول سي. دا دومره ډېر اجرونه او ثوابونه چې کله بنده وویني نو دی به دا ارزو وکړي چې ارمان کاش په دنیا کې زما هیڅ یوه دعا پوره سوې نه وای چې اوس راله دلته د هغه دومره بدله راکول سوې ولی. نو خبره دا ده چې دعاګانې ضرور غواړي، ډېرې ډېرې غواړي. در دې چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي چې د خپلو چپلي تلی هم د الله څه غواړي. د الله څه شرم مه کوئ عزتمنو،
وادم د الله څخه غواړه، کوزدم د الله څخه غواړه، نیکه زنانم د الله څخه غواړه، پورونه ادا کولم د الله څخه غواړه، صحت هم د الله څخه غواړه، عزت هم د الله څخه غواړه، خوشحالیم د الله څخه غواړه. دا ټول د الله سره دي. خندول والام هغه دی، انه اضحک و ابکا. ژړول والام هغه دی، ژوند ورکول والام هغه دی، مرګ ورکول والام هغه دی. انه امات و احیا یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور. لون ورکول والام هغه دی، زامن ورکول والام هغه دی. او یزوجهم ذکرانا و اناثا. لون او زامن دواړه ورکول والام هغه دی، او چې چاته نه ورکوي دا هغه دی. تعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت ورکول والام هغه دی، ذلت ورکول والام هغه دی. نو چې هر څه ته غواړې د هغه رب څخه غواړه، د هغه رب څخه سوا هېڅوک ستا مراد، ستا مشکل، ستا حاجت نسی پوره کولی. نو دا مبارکه میاشت ده، د الله رحمتونه متوجه دي، الله متوجه دي. د دعا د قبلولو واده ده چې هر څه وي د الله څخه غواړه. هر څه د مخلوق پر در چې څومره چکرونه موږ وو، څومره د مخلوق پر دروازو باندې موږ سر ټیټ کړی دي، څومره د ملکانو، د خانانو، د تجارانو، د مالدارانو پر کوټیو پر دروازو باندې موږ خپل سر ټیټ کړی دي. که د دې نیمۍ و خپل رب العالمین ته سر ټیټ کو، الله به هر هغه څه راکړي کوم چې دغه تجاران، ملکان، خانان موږ ته نسي راکولی. نو تاسې خپلې دعاګانې د الله څخه غواړئ. بیا که څه شی هغه موږ چې غواړو موږ ته نسي وصول، نو پر دې غم نه دی کول پکار، پریشانه کېدل نه دی پکار. ځکه الله رب العالمین ډیر په حکمتونو باندې پوه دی، الله په مصلحتونو باندې پوه دی، الله زموږ په هر څه باندې خبر دی. الله په دې خبر دی چې کوم څه موږ د الله څخه غواړو په دې کې زموږ خیر دی او که نه دی. نو که چیرې هغه شی نسي درته میلاو، په دې باندې پریشانه کېدل او غم کول نه دی پکار، بلکې نورې دعاګانې زیاتول پکار دي. کېدی سي دا کوم څه چې موږ غواړو په دې کې زموږ خیر نه وي، په دې کې زموږ ګټه نه وي، په دې کې زموږ مصلحت نه وي. زموږ رب العالمین چې د خپل مور و پلار څخه زیات مهربانه دی، هغه د دې په بدل کې موږ ته داسې څه راکړي چې په هغه کې زموږ خیر، په هغه کې زموږ ګټه وي، په هغه کې زموږ فایده وي، په هغه کې زموږ د آخرت او د دنیا ګټه وي. نو ځکه د دعا قبلېدلو معنا دا نه ده چې کوم څه ته غواړې بس هغه تا ته حاصله سي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد نقل کوي چې په دغه روژه کې، د روژې مبارکه په میاشته کې، د الله جل جلاله یادونکي بنده بخشل سوی. څوک الله یادوي هر وخت الله الله یادوي، او د الله جل جلاله څخه غوښتونکي بنده په دغه میاشته کې نامراده نه پاته کیږي. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه یو روایتي هغه فرمایي چې د روژې مبارکې په هر شپه کې یو اواز کوونکی اواز کوي چې ای د خیر غوښتونکو، په خیر پسې ګرځېدونکو، د خیر تلاش کوونکو متوجه سي، رامخکې سي، او ای د بدی طلبګارو، د بدو غوښتونکو، د بدو عمل کوونکو بس کې سترګې وغوړوي، نور بس کې بس. ډېر مې خپل رب ناراضه، ډېر مې د خپل رب سره بغاوت وکړي، ډېر مې د خپل رب احکام در پښو لاندې کړي، بس ته او سترګې وغوړوي. د دې څه پس هغه فرشته وایي څوک بخښ غوښتونکی ستا چې د هغه بخښنه وسي، څوک توبه ایستونکی ستا چې د هغه توبه قبوله سي، څوک دعا غوښتونکی ستا چې د هغه دعا قبوله سي، څوک سوال کوونکی غوښتونکی ستا چې د هغه سوال پوره کول سي. نو عزتمنو د دعاو سلاس ما اخی، او د دې سره د دا خبرې لحاظ ساتل هم ضروري دي چې ته د خپل جیب، د خپل مال، د خپل خیټې خیال وساتې. اسې نه چې ستا خیټې ته یو حرامه ګوله ولاړه سي، اسې نه چې ستا جیب ته یو حرامه پیسه راسي، اسې نه چې ستا کاروبار او تجارت غلط روان وي. د حرامو خیال ساتل ضروري دي. ډېر وختونه دعاګانې د حرام خوړلو د وجې سره نه قبلیږي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ډېر پریشان حاله به اسمان طرف ته لاسونه پورته کړي وي، دعا به غواړي او ای ربه به کوي، خوراک به حرام وي، څښل به حرام وي، جامه به د حرام وي. په داسې حالت کې نو بیا دعا چیرې قبلیږي؟ عزتمنو د تاریخ په کتابونو کې لیکي چې په کوفه کې د مستجاب الدعوات یعنی د دعا قبلېدونکو یوه ډله وله چې کله به یو ظالم باچا رالی پر هغې به مقرر سو، نو هغه به ورته شرا وکړله، نو هغه به هلاک سو.
کله چې حجاج بن یوسف مقرر کول سو نه هغه یو ډوډۍ وکړه دعوت یې وکړي هغه ټول حضرات یې پکې شریک کړله نو چې کله د ډوډۍ څه فارغه سوله نو حجاج ورته وویله چې اوس ځي خپل کار کوئ سی د شرا څخه موږ بچ سوله ځکه چې په تاسې مې حرام وخوړله ستاسې ګیډ ته حرام لاړل نو ځکه اوس ستاسې شرابه نه قبلیږي نو د دې دپاره دا ضروري ده چې پر خپله نفقه دې نظر وي پر خپل کاروبار او تجارت باندې دې نظر وي محترمو قدرمنو په اومه برخه کې به انشاءالله تعالی موږ تاسې ته پر دا بله د شراو پر اړخ باندې هم څه وینا شریکه کړو چې دا زموږ تاسې زنانه یا دا نارینه په دغه میاشته کې خولۍ له کړې وي شراوې کوي دا څومره تاوان او نقصان لري الله دې د عمل کولو توفیق پر راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین قطع الحياة بعزة وأمان. قدر منوریدونکو تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثيرها